د نه ویلو هنر زده کړئ او په ژوند کې یې وکاروئ. د نه ویلو هنر معنا او موخه څه شی ده؟ د نه ویلو هنر په دې معنا چې تاسې خپل لومړیتوبونو او اولویتونو ته په کتو تاسې د یو چا ته، یو ملګري ته، یو دوست ته، یو خپلوان ته د نه ځواب ووایي. نه ځواب هم په دې ډول وي چې نه ملګری خفه شي، نه خپلوان، دوست او همکار خفه شي او نه تاسې د هغې غوښتنې ته د هو ځواب ویلی وي. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د ډېرو ځوانانو ستونزه دا ده چې د نه ویلو هنر یې نه دی زده. نشي کولی چې یو ملګري، دوست، همکار او کورنۍ د یوې غوښتنې په مقابل کې د نه ځواب ووایي. دغه د نه ویلو هنر د نه کارولو له کبله یا د نه زده کړې له کبله دا وي چې دوی ډېر وخت له ستونزو سره مخ کېږي، ډېر وخت خپلو موخو ته نشي رسېدی، ډېر وخت هغه لومړیتوبونه چې دوی ځان ته ټاکلي دي هغه ته نشي رسېدی. نو د زده کړې لپاره یې اسانه لار دا ده چې تاسو په لومړیو کې خپل لومړیتوبونه، اولویتونه او موخې وټاکئ. تاسو چې کله خپل لومړیتوبونه وټاکئ، بیا تاسې په دې پوهېږئ چې چیرې چاته څه ډول نه ځواب ووایي او هغه ملګري یا دوست، خپلوان ته څه ډول د نه ځواب ویلو هم قناعت ورکوي او هم د هغه غوښتنې ته د نه ځواب ویلی وي. نو د دې هنر د زده کړې لپاره لومړی تاسې خپل لومړیتوبونه وټاکئ، خپلې موخې وټاکئ، خپل اهداف وټاکئ. د لومړیتوبونو ته په کتو بیا تاسې که ملګری، دوست، خپلوان او کورنۍ غوښتنه کوي یا د چکر یا د میلې یا د یو بل چې ستا د لومړیتوب سره په ټکر کې راځي یا تا نه پرېږدي چې ته خپلې موخې ته ورسېږي. دلته بیا ته په دلایلو سره غوښتونکي کس ته قناعت ورکولی شي چې او هم ورته د نه ځواب ویلی شي تر څو خپلو موخو ته ورسېږي او بریالی شي.